چې یک هزار پکې غزل سړی نه کوي، خبره دا ده چې مزه به په سرلی نه کوي. موسم تیریږي کشمالي دې پکې ونه کرل، ښه نو ګیله به درنه څنګه تش کودی نه کوي. موسم تیریږي کشمالي دې پکې ونه کرل، ښه نو ګیله به درنه څنګه تش کودی نه کوي. مسکا دې نه زده مینه نه منې نه پو په رموز، مسکا دې نه زده مینه نه منې نه پو په رموز. یار داسې داسې کوي داسې لیونی نه کوي. کاش مهذب لکه بنګړي وای د یو بل په خوا کې، سړی په جنګ شي د بنګړو غوندې شرنګی نه کوي. سړی په جنګ شي د بنګړو غوندې شرنګی نه کوي. تای پر سر برغولی ایښی دی زګیروی نه کوي، دا نو خبره شوه چې درد به مې زړګی نه کوي. تای پر سر برغولی ایښی دی زګیروی نه کوي، دا نو خبره شوه چې درد به مې زړګی نه کوي. د کاروان اوښکې پکې سوځي ته خبره هم نه، د کاروان اوښکې پکې سوځي ته خبره هم نه. داسې سیراغ درته بلیږي چې لوګی نه کوي، داسې سیراغ درته بلیږي چې لوګی نه کوي. سلامونه او درنښت، ډېره زیاته مننه م کوم چې کاروان صاحب موږ ته وخت راکړ. نو ضرورت نشته چې د کاروان صاحب په اړه څه ووایو. د لر او بر پښتانه ټول له نوم سره اشنا دي. حضور لرو د کاروان صاحب په خانقاه کې، په داسې ځای کې چې اهل ذوق هلته ټول د کاروان صاحب سره ګوري. ملګري م ناست یو کاروان صاحب ته بیا هم ښه راغلاست وایي. قربان شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو تاسې ډېر ستړي مه شئ، کابل نه راغلي یئ، د نورو ځایونو نه راغلي یئ. قدمونه ستاسو قدمونه زموږ په دې بیګام ولا چې تاسو مې ولیدئ، هغه مشاعره هم داسې یو رقم وه چې ډېره داسې مخلصانه وه، ډېره آزاده وه، ډېره د زړه له کومې وه. په هغه مشاعره هم ډېر خوشحاله شوم او بیا ستاسو شتون پکې هغه پکې یوه بله خوشحالي وه. بس الله تعالی دې زموږ د وطن د خلکو زړونه سره نږدې کړي او زموږ وطن چې د هر څه نه شتمن دی، خدای د علم پوهې هنر او حکمت نه هم شتمن ولري او دا وطن د خدای داسې سرلوړی کړي چې بیا په دنیا کې د ښکلا یو مثال وي. نو دا تاسو خانقاه یاده کړه، دغه لکه صوفیانه کړی دغسې دا خوند کوي، د دوستانو دغسې راټولېدلو دغسې ناست هم خوند کوي. موږ چې د کابله روانېدلو نو سبب یې که وښیي او یا یې بهانه وښیي چې مشاعره شوله، نو د هغه ځای نه زموږ اول تکل دا و چې موږ به کاروان صاحب ته ورځو. په دغه ټوله لاره باندې هم دغه فکر او دا خبرې هم ټولې همدا وې. بس خدای ستاسو مینه د ما دپاره دا د خدای پاک پیرزویونه ده چې تاسې ما غریب سره دومره د خوږو خلکو هغه مینه او اخلاص دی. بس الله تعالی دې د دوی سره مینه او اخلاص وکړي، د دوی اخلاص دې الله قبول کړي. بس زموږ تاسو وطن دی، ګرځو به کله به دلته خوست ته ځو، کله به بلخ ته ځو، کله به کندهار ته ځو، کله به غزني ته ځو، کله به هرات ته ځو. نو دا خو خوږ وطن دی. نو بس دې خو دغه ژوند نه خو یو څه توم نه یو څه ګټه خو باید ترې پورته کړو. ډېره زیاته مننه. مخکې داسې و کاروان صاحب چې دغه د ټولنیزې رسنۍ نه به تاسې ډېر زیات سره تعقیبولی، ملګري مو اوس دا غواړي، نه پوهېږم ډېر سره مصروفه شوي یاستئ. ولا د زړه خبره به درته وکړم. یو خو دغه فیسبوک کې خو مختلف نظرونه دي که نه، یا وطن کې پیښې هم ډېرې به وي، کله کله به داسې د درد او د غم خبرونه به هم پکې ډېر وو. حتی هغه انسانان دي یو وطن باندې چې نیمه پېړۍ جنګ تېر شي، خامخا ډېر خلک اوښدمن کېږي، ډېر خلک د ادب له چوکاټ نه خواته داسې پکې سپورې هم پکې راځي، منفي بافي هم پکې ډېره راځي. دا خبره هم وه چې داسې یو ډول ذهني سړي ته کړاو پیدا کړي. او بله خبره دا وه چې مخکې اوس دا کتابونه دي، کتابونه به مې ډېر لوستل. بیا د فیسبوک داسې یو نشه هم لري که نه، دغه انټرنېټ او دغه ټولې پاڼې دغسې چې هغه د کتاب د مطالعې نه هم سړی کله کله وباسي. دا خبره وه. بله خبره دا وه که نه چې د یاران دوستان دي، کله کله مثال تا ته یو کمنټ وکړي، یو پوښتنه وکړي، یو سلام کلام وکړي. او دلته انټرنېټ د تخنیکي وسایل دي، کله کار نه کوي، کله انسان دی دغسې وي چې هېڅ په جیب کې به د تلیفون هغه ته به اوس
روزګار نه وي کنه چې په وخت جواب ورنه کې زمونږ د خلکو زړونه خو په نری تار باندې ویزان دي هغه هم خفه کیږي کنه او دا فکر کوي چې دا به کبرجن دی دا څه خبره ده یعنې دې ټولو ته مې زړه خوړل چې چا کمنټ جواب مې په خپل وخت نشو کولی او بل دغه منفي خبرې به چې پکې وي او بل د مطالعې نه ایستل پکې و بل یو څه کارونه و چې سړی باید وکړي نو بیا دغسې نشه به د دې هغه لرله چې هغه کار ته به هم د سړي زړه نه ورټیټېدلو نو بس دا واچومه چې راځه یو څه موده یې کلوب کړه که نه ولې نه د دوستانو خوږې خبرې دا هر څه د دوی د حال و احوال نه سړی پکې خبرېږي یعنې دا کمای ما دپاره دغه کمای محسوسوم خو دا خبرې وي چې یو څه نه څه مې ځان ترې لږ څنډې ته کړو ما چې څه راځه یو څه کتاب هم وګوره یو څه لیکې دغه هم ولیکه یو څه داسې منفي خبرې مخې ته به هم نه درځي که نه دا خبرې وي فکر کوم کاروان صاحب اوس لکه چې ډېر مصروف یاست په همدغه برخه کې مصروفیات هم والله چې مصروفیات هم داسې ده ښه چې ډېر بازار ته نه ځم ښه یا دا په میاشت کې یو نیم ځل کې یا په 2 میاشتو کې یو نیم ځل خو بازار ته راغلم کلي کې دلته کور کې وم یا کتابخانه کې وم چې زړه مې په تنګ شي ماشومانو سره یو څه لیکم یو څه داسې کله کله یو لیکنه هم کوم د یو تعلیمي ډرامه ده کله کله یو هغوی دپاره یو چا دپاره هغه هم کله کله داسې موضوعات صحي موضوعات وي دغه د افغانستان کې د مور او ماشوم د مرګ و میر خبره هم ده که نه دې دپاره دغه طبي پیامونه دي که نه هغه بیا په ډرامه کې دغه کورونا چې وه 3 کاله مخکې په کابل کې یو دفتر د میډیا اکشن په نوم هغوی بیا وایي چې ما ته وویل چې که داسې یو ډرامه په د کوچیانۍ سیمه وي مستقله سیمه وي په دې کې یو څو کرکټرونه وي چې دغه د کورونا هغه پیامونه په داسې هنري او ډرامې په برخه کې ورته ورسول شي او بل د نظافت یا د تعلیم د که نه دا شیان هم پکې وي د صحت ته توجه ده بیا دا ما ډرامه جوړه کړه تقریبا 11 کرکټره و پکې و د شنې غونډۍ په نوم یو کلی دی کوچیانی کلی و ډېر ښه داسې هغه ژوند هم پکې روان کړو یو څه مې چې ولیکل 40 برخې به مې لیکلي وي نو بیا وروسته نور مسایل دغه د ماین خبرې او دا بیا د مور او ماشوم دا خبرې هم پکې کله راشي نو هغه سره کله کله هغه هم داسې یو وقفه پکې راځي خو کله کله دا موضوعات چې راکړي هغه باندې هم مصروف شم تر کومه چې معلومات لرم کاروان صاحب هغه د نوي کور نوي ژوند هم تاسې تر ډېره وخته لیکلی و نوي کور نوي ژوند ډرامه خو تقریبا ما داسې وخیاله چې دغه نیم عمر ما هلته تېر کړی تقریبا 22 کاله ما هلته نوي کور نوي ژوند سره کار کړی دی پېښور کې مهاجرت مهال چې و که نه هلته نوي شروع شوې وه تقریبا 80 یا برخې به یې تېرې شوي وي یا 15 یا 80 داسې چې هلته د هغه وختونو کې دغه کمپیوټرونه چې وو د میکنتاژ دغسې کمپیوټر په نوم باندې کمپیوټرونه وو دې کې به د پښتو ټکي نه وو که نه د څ و ټ و ډ و ړ و ښ و ښ نو او څ و ځیم دغه به پکې نه وو بیا به دا ما چې هلته د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنه کې کار کولو هلته هم دغه و نو زه بیا دې سره اشنا وم اخبار به مو هغه وخت کې لیکلو یوه مجله به م چاپ کوله خپلواکۍ په نوم مجله وه د وفا په نوم باندې اخبار و بیا په دې کمپیوټر به چې لیکل شوي وو داسې همغه کاغذ چې هغه نه چاپ کېږي که نه په دې چاپي کاغذ کې به ما بیا په لاینر باندې د ټ و ډ و ړ د پښتو توري پکې جوړول بیا کله چې نوي کور نوي ژوند دا ډرامه شروع شوه هغوی بیا د پروف ریډر یا دغه د متن سموونکی دې ته یې اړتیا وه بیا زه چې دې سره ډېر مخکې نه اشنا وم که نه ډېر ښه کسان که ما نه ډېر لایقه و امتحان چې ورکړو خو هغوی ورسره اشنا نه و زه ورسره اشنا وم دا نه وه چې یعنې زه دوی نه لایقه وم بیا زه هلته ورکامیاب شوم بیا مې یو کال یا یو نیم کال دغه د پښتو فارسي دواړو برخو د پروف مې کتل هغه نه وروسته بیا لیکوال شوم بیا پسې ایډیټورۍ ته هم خبره راغله بیا تقریبا 22 کاله مې هلته دا ډرامه لیکلې یم دا ایډیټ کړې یم دا تاسې کړې یم کاروان صاحب تاسو د ډرامې بحث وکړلو لکه څنګه چې ډرامه داسې یو ژانر دی چې په ټولنه ډېر مثبت اثر لري د ټولنې د سمون دپاره ډېر مثبت اړخ لري خو تر ډېره دغه ژانر په افغانستان کې په ځانګړې توګه نه ده پالل سوی په پښتنو کې نو د دې علت څه کېدی سي چې ولا ډېره ښه خبره تاسو وکړه یعنې واقعا ډرامه دغسې
لکه یو دسترخوان چې وګورې کنه یو روزمات چې مختلف شیان پکې یو ډرامه کې مثال شعر د شعر انداز هم پکې راتلای شي د تمثیل خدای دی د نثر انداز د داستان انداز د تلوسې انداز ټکر د هر څه پکې راځي یا لکه یو باغ چې مختلفې میوې او مختلفې ونې ګلونه پکې وي بیا دې پکې بهیږي کنه یو مختلف رنګینی د هنرونو یو ګډۍ ده کنه ډرامه زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو پښتنو کې د ډرامې ډېر رواج کېدل نه رواج کېدل یو وجه خدا ده چې د تلویزیونونه یا مثال د رادیوګانې داسې منابع نه ورته لرله په اصطلاح زمینه سازي نه ورته لرله ځکه دا خو اقتصادي برخه هم لري چې یعنې د یو ممثل پکې ښه اقتصادي امکانات دغه دپاره برابر شي هغه دپاره ښه پروډوسران وي ښه لیکوالان پیدا شي دغه مدیریت هم پکې نه و او بله خبره دا ده چې ډرامه خو اوس لکه ژوند چې دی مثال په ډرامه کې نو نارینه هم وي ښځه هم پکې وي که نه نو دا د ښځو مسله هم دا په تمثیل کې د ښځو دومره په ازادۍ سره نشي راتلی که نه محدودیتونه دي یعنې حتی په ډېرو ډرامو کې به مخکې د ښځینه کرکټر به نارینه ادا کولو یعنی په هغه کې کېدای شي مثال رادیو ډرامه یو څه کېدای شي ځکه چې هلته د ښځینه تصویر نه راځي مګر د تلویزیوني ډرامې دپاره خو بیا نو ژوند دی ژوند کې خو نو خامخا نو دغه کرکټرونه باید وي که نه نو زه فکر کوم چې دغه وجه به هم وه او بل خو داسې ده چې دغه اقتصادي پرمختګونه یا هغه ملکونه چې اقتصادي پرمختګ هم پکې دی صنعتي پرمختګ هم پکې دی که نه هنري پرمختګونه هم پکې دي هغوی بیا په ډرامو یا په فلم یا د نورو هنري پدیدې چې دي دا ټولې پکې ډېرې پرمختګ یې کړی وي که نه ډېرې پرمخ لاړې وي کاروان صاحب په ډرامې په برخه کې ډېر کار کړی دی نو کاروان صاحب له تاسو نه به واورو چې دا د تخنیک په برخه کې ډرامې ځینې تخنیکونه او بالکل زما هم دلته یو پوښتنه ده که داسې وپوښتل شي نو د ډرامې تخنیکونه خو دغه دي اول خو که ګوره یو خو راډیوي ډرامه ده خپل تخنیک لري او یو راډیوي ډرامه ده د هغه خپل تخنیک دی یو خو د تلویزیوني ډرامه ده د هغه بیا خپل تخنیک دی یو د سټیج دی که نه د هغه بیا خپل تخنیک دی خو راډیو ډرامه ډېره داسې ده چې تر نورو نه یو څه نه څه سخته په دې ده چې مثال ته به هر کار دپاره یو هغه به کوې په اصطلاح باندې یو ډیالوګ به وایې که نه مګر په تلویزیون کې ته کېدای شي یو سړي ته غوسه ورغلی داسې خبرې نه کوي تروه ټنډه یې نیولې ده خو ته پوهېږي چې دا غوسه ده که نه کېږي په تصویر کې ښکاري چې دا وکېږي نو ته به په راډیو ډرامه کې به په اصطلاح باندې د اورېدونکو په غوږونو کې سترګې لګوي ښه دغسې یو زمینه سازي به یو ډیالوګ ته کوې دغسې یو انداز باندې په داسې یو حرکت باندې چې هغه اورېدونکی پوه شي چې دغه سړی یا په غوسه ده یا د مینې خبره کوي یا د حکمت خبره کوي که نه یعنې لکه په غوږونو به اوري او په غوږونو کې به سترګې وي لکه په دې اورېدلو کې به دته یو صحنه هم انځورېږي دغه داسې خبره پکې ده یا مثال ځینې شیان دي مثال ته اوس د شپې خبره کوې که نه شپه ده که نه شپه تمثیلوي نو خو یا به ممثل وایي چې په دې تیاره شپه و د سپوږمۍ به کله راخېږي مثال څراغ نشته که نه یا به داسې خبروي یا داسې مثال دغه موږ تاسې اکثره دغه د مني موسم یا اوړي کې د شپې لخوا ماښام اخیستل د چرچرک اوازونه وي که نه کیدای شي دغه هغه وي یا د سپیو یا د لیوانو انګولا یا د ګیدړو انګولا د لورې د غره د سر نه د ورځې ځکه دا هم نه کوي که نه سړي ته یو هغه پیدا کېږي داسې او د تلویزیون کې بیا یو څه اساني دغه ده چې هغه کې خو به هر څه په تصویر کې کېږي که نه نو هغه دپاره چې سکرپټ لیکي تلویزیون دپاره به بیا ته هغه د تصویر هغه فضا به پکې هغه کوي چې مثال یو سړی دی داسې بار یې په شا دی یا ستړی دی داسې روان دی مثال یا تنبیږي یا لاس داسې کوي یا امسا ورسره اخلي یا یې پښه ښویي که نه داسې په هغه دپاره به د تصویر تشریح کوي او په ډرامه کې به بیا د حالت تشریح کوي چې مثال دا په غوسه ده په قوس کې به ولیکي چې په غوسه یا دا په خندا ده یا دا په ټوکو یا دا ځان تېروي که نه داسې یا افیکټ یو ورسره کوي او مثال د ژرندې تر څنګ یو صحنه کوي خو ته په قوس کې به لیکې چې فلانی خبرې کوي د ژرندې تر څنګ د ژرندې غږ راځي لږ که نه
داسې نو دا تخنیکونه پکې دي او نور خو ډراما تاسو مخکې خبره چې وکړم ډېره مهمه ده، ډېر کتابونه په دې لیکل شوي دي. رادیو ډراما دا یو کتاب یو لیکوال دی د داسې نوم یې هلره نه هېر شو خو د ناروې دی ښه نوم به یې هم راته یاد شي که هغه وایي چې یو مبتدي لیکوال د ډرامې وایي هغه دپاره یو څو خبرې کړي دي چې اول خو باید دی که چېرې یوه ډرامه لیکي د ده کرکټرونه باید کم وي ځکه چې کم وي دی به ښه رسیدګي درته وکړی شي او د کرکټرونو دپاره دې دپاره دا کرکټرونه وایي دی به یې ډېر ښه وپېژني په خوی په بوی په رنګ په غصه په صمیمیت په یعنې د رواني لحاظ په فزیکي لحاظ په دې ټولو یې وپېژني. وایي زه چې کله یو ډرامه لیکم مثال زما 8 کرکټره دي وایي زه دغه ټول کرکټرونه راته مشخص کوم او دا بیا وایي زه د دې 8 کسانو سره د دې 8 کرکټرونو سره په سفر ځم دوی سره وایي په سفر کې بیا یوه میاشت دوه میاشتې څو میاشتې تېروم وایي ما ته بیا د دوی ټول هغه احساسات معلوم شي د دوی هغه نیمګړتیاوې راته معلومې شي د دوی هغه استعداد راته معلوم شي د دوی هغه کینه راته معلومه شي د دوی هغه مینه راته معلومه شي د دوی هغه عقدې راته معلومې شي بیا نو هغسې وایي ما ته وایي بیا د دوی تمثیلول په ډرامه کې ډېر ښه وي. نو یو لیکوال باید دې ته هم پام وي که نه چې کرکټرونه باید ډېر ښه وپېژني که نه. ما ستا نه یوه بله پوښتنه دا ده کاروان صاحب د هغو ډرامو په باره کې چې اصلا د پښتنو د فرهنګ معرفي کوونکي نه دي زموږ ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ خبره دا ده چې اصلا یو خو داسې یا ډرامې یا داسې یو هنري پدیدې دي چې هغه زموږ تاسو د ارزښتونو سره د مقدساتو سره د دین سره او د مثبت کلتور سره په ټکر کې وي یا د دین نفي کوونکي وي یا دې ته څه صدمه رسوي دا خو ډېرې بدې دي او پاتې شوه نوره د هنر دنیا چې دا سرحد نه مني که نه. یو هنري کیسه ده د یونان قصه دی وي د افریقې کیسه دی وي د هندوستان کیسه دی وي چې یو هنریت پکې وي یو انساني پیام پکې وي کوم سپکاوی پکې نه وي هغه خو ښه خبره ده ما په نظر باندې یعنې ځکه دا ټوله نړۍ چې دا لکه یو کور لکه یو کلی که نه اوس خو یو کلی ورته وایي نو د نورې نړۍ نه هم سړی باید بخبره واوسي د دوی د کلتور نه د دوی د فرهنګ نه هم باید بخبره واوسي که نه د دوی د ښکلا د ذوق نه هم باید بخبره واوسي دا بده خبره نه ده خو خبره صرف د ارزښتونو ته د احترام او درناوي ده تقدساتو ته د درناوي ده او د مثبتو پیامونو ده. هغه هنر یعنې کاروان صاحب په خپل ځای باندې دا چې دوی په کومه جامه کې وړاندې کوي ټولنې ته دا مهمه ده. دا خو ټول هر څه ورسره تړلي دي دا خو اوس یو څوک به مثال دا دی زموږ تاسو مثال په اسلام کې حجاب دی که نه یو ښه قصه به وي مثال کرکټر په بې حجابۍ کې هغه خو ښه نه شو بیا موږ دپاره که نه نو هو یعنې دا ټول ما د ارزښتونو خبره چې وکړه خو دا ټول پکې راځي د مقدساتو د ارزښتونو د خپل فرهنګ او کلتور. کاروان صاحب یوه بله پوښتنه زما سره ډېر ټیم په ذهن کې ګرځي موږ چې کله د شعر او ادب په باره کې مطالعه کوو هغلته زموږ مخې ته دوه خبرې راځي یو خوند او لذت ده او بل د ادب او هنر ګټورتوب ده. ستا په نظر کوم یو زیات د اهمیت وړ ده؟ هنر باید د هنر دپاره یا د خوند دپاره زیات وکارول شي که هنر د ګټورتوب او د ټولنیز افادیت او مقصدیت لپاره وکارول شي؟ دا داسې دغه د هنر دپاره او هنر د ژوند دپاره که نه دا داسې یو خبره ده لکه مخکې به د چرګې مخکې ده که هګۍ مخکې ده که نه داسې یو خبره ده. دا زما په نظر باندې هنر که هنر دپاره میم خو ته به یو څه باندې د زړه خوږېږي د زړه ته ښکلا دا به ژوند شو یو څه باندې د سترګې خوږېږي ګټه به نو ګټه خو یوه دا نه ده چې مثال تا ته پیسې په لاس درځي تا ته مثال یو فصل دی که د حاصل ترې راټولوي خو سترګې ته د ستورو ډک اسمان ګوري دې کې نو څه ګټه ده دې کې خو اقتصادي ګټه پکې نشته مګر ستا روح روان ته ستا سترګو ته یو ښکلا لېږدوي. خبره دا ده د دې په اړه یو د فرانسې یو ډېر ښه شاعر هم ده داسې نغښتي شعرونه وایي او ډېر ښه منتقد هم دی په یو شعر کې داسې یو نقد لیکلی دی پول والري دی که څه نوم یې دی دغسې نوم یې دی دا وایي چې دا هنر چې دی د ټولو نه مخکې باید لذت ولري خوند ولري دا لذت چې دی وایي دا خوند چې دی دا داسې ده لکه مونږ چې میوه خورو وایي مونږ میوه د خوند دپاره خورو او ډوډۍ د غذایت
خو دغه خوند ساته وای غذایت هم پکې شته میوه چې خوري خو ستا تقویه هم دا تغذیه کېږي هم ترېنه وای اول هغه قدم ښکلا ده خوند دی که نه نو واقع امام دا خبره خوښه ده چې یو څه خو باید اول خو په تا باندې د کیف او سرور یا خوږ درد وي که نه دا خو ته واخلې نور اثرات چې په دې کې څه پیام نغښتی دی په دې کې مثال څه مفکوره ده هغه خو بېله خبره هغه شاته پسې وي که او که بیخي پسې نه وي یو هغه خو لري که نه اوس مثال مونږ په یو ډېر میناتوري یو ښکلي جام ګیلاس کې اوبه څښو ښه دا ګیلاس کېدای شي ډېر هغه هم وي پیستله چې وغورځېږي ماتم شي د اوسپنې یو هغه وي که نه ډېر ډبل ګیلاس کېدای شي هغه ډېره زمانه عمر تېر کړي مګر دا د انسان دغه د روح د انسان د ښکلایي ذوق دا مجبوریت هم ده یو ډول هغه هم ده یعنې چې دا د ښکلو شیانو نه تغذیه کېږي د ده نه کیف ترېنه اخلي نو خپله دا هم ډېره مهمه ده کاروان صاحب دغه د خوشحال بعضې برخې بیا خلک د دغه دوه تیوریو نه سیوا ګڼي هغه ریالستیکه برخه د هغه چې دا بیا بعضې وایي چې دا نه هنر د هنر دپاره ده او نه هنر د ژوند دپاره لکه کومه ریالستیکه برخه ده خوشحاله که مثلا څه شی لکه بعضې قصیدې دي هغوی دي چې هغه د داخل د جنسیت ته تللی ده یا نه خو داسې خبره ده خو خیر داسې ده چې اوس هغه هم داسې خبره ده چې دا خپل کار دی مګر صحیح ده یعنې یو څوک داسې نه ده چې الف نه تر یا پورې به ټول شاهکارونه پنځوي هغه کې هم خبرې شته خلک نقد کوي په نقد و پارچه باندې کېږي یو د الله تعالی باندې نقد ونه کېږي نقد و پارچه باندې کېږي دا نه ده که نه چې یو څوک ډېر لوی شو پیړۍ مخکې تېر شوی دی نو ده به هره خبره د کاڼي کر کوي هره خبره به یې په سرو زرو لیکل کېږي داسې نه ده که نه یعنې هر څوک دغسې لکه موږ و تاسې یو وخت کې ډېر کمزوری فکر یې په لیکنو ګرځي یو وخت دا هر څوک شاهکارونه نه همیشه نه پنځوي یو نیم شاهکار د دنیا لوبغاړي نه دي سلیزي ووایي د کرکټ کې کله کله به صفر باندې اوټ شي نو خو یار انسان د هنر هم دغسې دی موږ چې ورته وایو چې دا خو په دغه ګرامېښ موږ نشو کولی نه خو دې باندې ګوره ډېر ټینګار نه دی پکار چې ته خوشحال بابا په دې باندې هغه کې چې ودره سیکس یم د دې دفاع هم وکړې صحیح ده دا خو غني خان ډېر لوی شاعر دی هغه هم داسې د ګډو وډو په نوم ځینې طنزیه شعرونه ویلي دي هو د چا ته به هغه هم خوند ورکوي خو دا خو بیا سلیقه هم ده خو هغه ډېر هغه چې دغه کوم چې ډېر هنري شعرونه دغه د خوشحال بابا چې دي ډېره بهترینه ژبه د خوشحال غوندې ژبه ما په نظر باندې دا چې خپله سلیقه ده د ده ژبه چې دا ډېره ضربتي او ډېره موسیقایي او ډېره داسې ژبه ده چې لکه کړی په کړی سره پیوند ژبه ده ښه د شعر دپاره دا که قصیده وایي دا که څلوریزه وایي دا که غزل وایي چې هر څه وایي د ده په ژبه کې ډېر یو جلال و جمال باندې پیدا کېږي بله پوښتنه که داسې په لنډو کې وویل شي کاروان صاحب څنګه ښه ډرامه لیکونکی کېدلی شو کومه برخه مطالعه کړو څه ولولو تمرین وکړو ډېره مطالعه وکړو ولا داسې ده چې تمرین خو د هر کار دپاره پکار دی که نه خو د اوله خبره ده چې فطري تومنه باید وي که نه مثال ته چې ډرامې لیکې د ډرامه لیکنې هغه فطري تومنه تا سره باید موجوده وي هغه پشتوانه باید ولري او نور خو مثال د سرو زرو خزانه ده سرو زرو پکې پراته دي د دې نه دا یعنې دا په طبیعي ډول شته دي مګر ته چې عامل ترې جوړوې د شهزادګۍ غاړې ته عامل ترې جوړوې بیا هغه بیا ستا په ریاضت پورې هم اړه ده ریاضت به هم ورسره کوې تا دپاره کېدای شي الهامي شیبې به هم ورته پیدا کوې که نه نو دغسې کارونه خو بیا ورسره لازم دي یعنې فطري تومنه دی وي او بیا ورسره ډېر لیونۍ مینه او لیونی ریاضت دغه کار لپاره پرله پسې د زړه ورسره تړلی وي بیا خپل هدف ته سړی رسېدی شي ډېره مننه یو آخري پوښتنه کاروان صاحب چې یو څه شخصي دی تاسو د شخصیت په اړه کاروان صاحب محترم ما بېګا لومړی ځل تاسو ولیدلی هلته سټیج کې کلیپ مې درنه واخیسته نو مخکې مې کتابونو کې لوستلي وو اورېدلي وو چې کاروان صاحب ډېر عاجزانه ډېر د مینې رویه خلکو سره کوي نو هغه تېره شپه ما ته دا ثابته شوه یعنې زه ډېر متاثره شوم دلته چې راغلم هغه د تاسو د رویې نه یعنې غزله کې یو شي ته سړی خوشحاله شي ازلی داسې باغ کې یو رقم درد کوي یعنې دومره تاسو دغه رویې او د مینې نه ډېر متاثره شوم ستاسو دا رویه دا عاجزانه خوی دا کاروان صاحب
اول زه غواړم ډېر خلک غواړي چې داسې یو خوی ولري او په داسې یو شخصیت لکه د تاسو هغې ځای ته خو نشي رسېدلی خو غواړي هغسې یوه لاره تعقیب کړي چې دغسې عاجزانه او د مینې او خلوص رویه هر چا سره وکړي. دا خو تاسو ته د خدای د خوا نه درکړل شوې یوه لورینه ده او که نه موږ کولی شو په مطالعه په کوم شکل کولی شو داسې یو رویه خپله کړو که تاسو جاشم دا مشکله پوښتنه ولا زه خو ما ته خو ځان ډېر یعنې په ډېرو کارونو کې ځان ملامت ګڼم پړ ګڼم انسان یم چا سره په تلیفون کې په خبره سخت څه خفه کېږم چا سره انسان یم که نه خو دغه خو ډېره خو ستاسو دغه مینه م یعنې تاسو مثال هغه د سادي صاحب یو بیت هم دی خو مفهوم یې دا دی چې که چېرې ستا په زړه کې خاپیرې کېناسته ته چې دیو ته ګورې هغه هم درته خاپیرې ښکاري خبره ستاسو پورې هم ده ښه ډېره خبره خو د لیدونکو د ویونکو د هغو په زړه پورې هم د هغه په زړه کې دغسې هنداره ایښې وي چې زه ورته پکې ښه ښکارم او خدای دې وکړي چې ما ته خدای هدایت وکړي ښه م وښکارم په اصطلاح د یو انسان یعنې موږ د ژوند د هرې لحظې نه د ښو کتابونو نه د ښو انسانانو نه د ښو منظرونه د ښو اوازونو نه د هر څه نه د ښکلا د مینې یو نسخه پیدا کولی شو او که چېرې دې ته سړی ځیر شي بس دا کېږي یعنې یو انسان بیا یو مؤمن یو مسلمان انسان خو لا په ټولنه کې باید واقعا داسې ځان جوړ کړي چې که چاته اول خو خیر باید ورسېږي ځکه دا د مسؤلیت هغه انساني که د خیر نه رسېدو شر خو دې چاته ونه رسېږي که د ته بیمار وي خوږې خبرې د خندا د چا سره د خندلو د زړه زور دی نو باید ازار خو ورته ونه کړي که نه نو دا خو یعنې موږ تاسې همیشه دپاره که په زړه کې د زړه په خلوت کې سړی کښېني نو په دې باندې زموږ تاسې یقین او عقیده ده چې الله تعالی زموږ د هر حرکت نه زموږ په ذهن کې څه راګرځي زموږ په زړه کې څه وسوسه راځي څه عقده راځي څه حسادت راځي څه حرص راځي په دې ټولو خبر دی نو بیا داسې ووایه چې الله تعالی موږ خو انسانان یو موږ غریزې هم لرو موږ د کرکې د کینې د دې غم استعداد هم لرو یا الله تعالی ته موږ جوړ کړه که نه او بیا نو سړی چې کوشش وکړي جوړولو نو سړی ځان باید جوړ کړي یعنې نور مطلق جوړېدل خو ناممکنه ده ځکه چې هغه ما مخکې دغه د پیغمبرانو خبرو چې هغه معصوم دي نو موږ خو بیا د اخر زمانې خلک یو دلته فتنې او فسادونه هم ډېر دي که نه چې په دې کې څنګه موږ داسې پاتې شو چې د فتنې نه هم بچ شو د فساد نه هم بچ شو او چې څومره هم خیر چاته رسېدی شي چاته مینه رسېدی شي دا زموږ په ګټه هم ده ته چا سره مینه کوې ته ستا دلته نو یو هنرمند څه غواړي شعر غواړي نثر غواړي یو هنري پدیده غواړي خو اول خو ته خپل زړه پې خوشحاله وې که نه خپل روح او خپل سکون پې حاصلوې یا داسې یو لکه یو ورکه دی چې پیدا کړي دغه ورکه پیدا کوي خوشحالي د ماشومانه خوشحالي احساسوي نو دغه مینه کول چا سره ښه رویه کول چاته درناوی اول خو دا چا څوکې کوي د هغه په ګټه ده د هغه روح روان ته پې ښکلا رسېږي پې کیف رسېږي نو دا کیف خو سړی بیا په پیسو هم نشي پیدا کولی دا خو بیا په قدرت دې هم نشي پیدا کولی نو داس خبرې دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ کاروان صاحب د کلوزور پکې خدای لټوم ته ماشوم خبره نو لوی به شي او پوی په سترګې د یاد سمونه نو هر دې زمي کاروان صاحب مهرباني مننه بحث ډېر خوندور و کاروان صاحب پوښتنه دا دغه د بحث نه ما یوه پوښتنه راوباسله هغه به وروسته مطرح کوو خو یوه پوښتنه دا په شاعرۍ کې چې مخکې هم تا ځواب کړې ده ډېر ځای دا نه مطرح شوې هم ده د تا په شعر کې که څه هم دغه پوښتنه چې تا ځواب کړې ده موږ اورېدل هم ده خو بیا هم غواړو چې واورو ته په شعر کې ډېره یادونه د چنار کوي او ته په شعر کې ډېره یادونه د طبیعت د ښکلا کوي په دې کې راز څه ده ولا داسې خبره ده چې اول خو د چنار یو مچ سبق ویلی دی ښه زموږ زه چې ماشوم وم زموږ کلي کې چنار و داسې ویالم پې تېره ده هاخواته ګودره وه مخکې به ښځو د جینکو د پیالې نه اوبه وړې که نه کورونو کې هغه یا د نلکیو دا شیان هم نه وه او دا چنار لاندې داسې لوی یوه میداني هم وه
او د دې په څنګ کې داسې غټې غټې تیږې یوه باره جوړه ده په تیږو کې یو محراب هم و محراب هم داسې محراب نه و چت یې نه و په دې کې به مونږ زمونږ د کلي مولوي و خدای دې وبخښي عبدالقدس مولوي صاحب د دې نه به مونږ سبق دیني سبق به هم ویلو یعنې سپارې به هم ویلې ماشومان وو خو هغه وخت کې دیهاتي مکتب یعنې کلیوالي مکتب جوړ و دغه اول صنف هم مونږ د دې چینار لاندې ویلی دی او دې چینار لاندې بیا چې زه ماشوم وم نه پوهېږم دویم کې وم که څوم کې به وم خدای دې وبخي اعلی حضرت ظاهر شان راغلی و د دې چینار کتنه یې کړې وه هلته د دوی په ډله کې څوک و نوم یې هم پرې لیکلی و هغه وخت کې د یو چا نوم هم پرې لیکلی و د دې چینار لږ ورهخواته دیګونه یې باندې کړي وو دا زمونږ خلکو ته د ظاهر شاه د راتګ په خوشحالۍ کې ډوډۍ هم کړې وه که نه یعنې دا صحنه مې لیدلې ده بیا د دې چینار په څنګ کې یو لوی حوض دی د روسانو په وخت کې دا د خوست د پنځۍ کې زمونږ د ترو زمن دي د دوی ماشومان راغلي دا حوض تش و بیا تیارې راغلې بمبار دې کولو دوی به د تور حوض کې لوی هغه دی داسې په دې کې ناست و نو بیا څوک ماشومان ښځې دا هم پکې شهیدان شوي وو دغه چینار هم بیا پکې لګېدلی و بیا ما چینار خبرې کوي شعر په اصطلاح دغه لیکلی دی نو بیا خلکو هم د چینار خبره خوښه کړه که نه خو داسې کله کله نو بیا سړی هغه شي که نه یو څه بیا تکه بار بار سړي ته یو څه کې راځي نو دا خبرې ورسره تړلې دي نو چینار کیدای شي دا وجب هم وي چې زما په شعرونو کې کله کله وایي تاسې چې چپ شمه کوو وایم چې دنګه یاره تا کوي کني کاروان صاحب نو وایي شعر او یو نوی شعر به واورو کاروان صاحب هم ستړی کېږي ډېره مو غږوو که نه 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 یاده شم ستړی هم کړې کاروان صاحب کور یې آباد. بخښنه غواړو ځکه ما خو اوله کې را نه غوښتل چې سیاسي پوښتنې ډېرې وشي که نه وایي چې ساده بحث مې سره وکړو صحیح ده صحیح ده تاسو نه به شعر واورو کاروان صاحب صحیح ده په خلوت کې سرودونه وایي زه دننه په خلوت کې اورېدونکی یم د خپلو سرودونو زه دننه په خلوت کې اورېدونکی یم د خپلو سرودونو په ټکور باندې لګیا یم د دردونو کله کله د خلوت د کړکۍ شاته دوې دانې مرغکۍ راشي د خلوت د کړکۍ شاته کله کله د خلوت د کړکۍ شاته دوې دانې مرغکۍ راشي څه خوږې را باندې لګي لکه ستا د خوږو سترګو څه په مینه راته غوږ شي په وزرو کې مې واخلي سرودونه او دردونه بیا یې لرې لرې یوسي مطمئن نه یم تر تا به رسېدلي وي که نه وي مطمئن نه یم تر تا به رسېدلي وي که نه وي پر مریو یې سلګوې ګوتې ایښي چې به تا ته غږېدلي وي که نه وي غزل هم داسې د لنډ هغه د مقطع نه لري وطن ته دی وایي یو خوږ سرود مطربه د وطن وغږوه یو خوږ سرود مطربه د وطن وغږوه پښتو غزل به طرز قطغن یو خوږ سرود مطربه د وطن وغږوه پښتو غزل به طرز قطغن وغږوه چې مینه مینه امن یې وي هره انتره چې مینه مینه امن یې وي هره انتره په تن تنانا تن تنانا تن چې مینه امن یې وي هره انتره په تن تنانا تن تنانا تن وغږوه زما او ستا غمیو ته سلام کوي سلام زما او ستا غمیو ته سلام کوي سلام که نه یې منې رای شه یمن وغږوه زما او ستا غمیو ته سلام کوي سلام که نه یې منې رای شه یمن وغږوه ماشومه سړیچنه ده دا لوږه د وطن ماشومه سړیچنه ده دا لوږه د وطن توده نغمه پر تیغ نه د نغن وغږوه توده نغمه پر تیغ نه د نغن وغږوه چې کله به په تن شي د وطن د ګل جامې چې کله به په تن شي د وطن د ګل جامې
ملنګه دا پاچا د شنې چپن وګړه ډېر ډېر